حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته استبیادی لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو به موږ ټول مؤمنان یو نه حدیث مخکې شتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت دې محبت ما سره کوي چې کله ما سره محبت کوي د مؤمن دی ټول نه زیات او چې کله نه کوي شي نو به دې د ایمان داوی کوي دا هر څه غوړي د الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دي انسانانو باندې په دي مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کوم مور پلارون پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابه باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قیامت بکلی عجیب سوال وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غله جواب ورنکو بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غله بدرین پیرو رسول الله غله بیا غله د جمعه یو ګوټ کې شاته کېناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چاوي رسول الله د خبره کس نه دا ورېدلې چاوي ووري د خوخه نه شو او چا سوي بدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځای د قیامت مبارکي ته پوښتنه کوي رسول الله زم ماذا عددت له استعراض ولیکړي چې ته پوښتنه کوي چې کله راځي دا اصل خبره ده تیارې وکړه هغه سړی ساده خبرې کړو یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړي خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کوم دغه تیارې مولخه مضبوط کړي سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کوم رسول زموږ انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې د غو سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله وی په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دوی چې بل نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت ورته هغه سره په دې خبر موږ څومره خوشاله شو به انس بن مالک وی نو یې زه د الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله زه د عمر نه په شان عمل نشم د عثمان نه په شان عمل نشم کوله د علی نه په شان عمل نشم کوله خدای سره محبت شتي دغه سره به قیامت پر او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم مستبد دغه سره دا خبر بار زنی شم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې او بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري د حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نو بصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نو به فقط په دعاګانو نه ملوي ای پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوطه راونی شي دا یو مثال دوا یا درې دا په پیش کې تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه غو واقعا عروه ابن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې د رسول سره صلح هغه شرطونه خودو او خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نو ته وی قوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچاینو بس ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر په ټول بچاینو بس تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کې سي نو دي صحابو بو ته لا سنې وی زنګ ویلا سنې کې ولګي تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه بو ته امر وکړو نو دومره تعجب کوله چې یو بل مخ کې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غلي ولاړ او نظر به نو چته رسول الله صلی الله علیه وسلم
داسې مرګري د رسول الله ځکه دغه وی د بريده رضی الله عنه وی کله چې موږ د رسول الله مجلس کې ناسو لم نرفع رؤوسنا الیه اعظاما له یا تعظیما له موږ چې کله د رسول الله مجلس کې ناسو موږ چې د برغه ته نه کتل د رسول الله تعظیم وي زموږ په ځړ کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک گواہی کوي وی چې څه خبره وکړي نو یو بل سره به جنگ جګړه کوي یو وی زه کوم بل وی زه کوم او موږ ته د رسول خبر را ورسي ها زه صحیح شو دا وابیانو لپاره شو وابیانو به عمل کوي خاطر به سبا عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه دا کوم محبت شو محبت خو دې ته چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف روانو جمعه منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعه کې خلق ولاړو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني ويفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازه کې کېناستو بار غرموت ناس نه سکسان رارو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتغون بلاره کې ناس چې ګورولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ممكن اشتو دي تويسه محبت او تابعداري هغه موږ تر ورسي کینی نه په نور کې کینی ودنه جمعه کې غوځي شتي نه په نور کې کینم خا قالین شتي پوس نه په کارو باندې کینم خا سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی مذهب کې څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی ودلته مزدوریم ده کنه هغه سره یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کړو چې د رسول الله خبره عمل ونه شي ولې بالله او یو دادی چې څنګه د خبره د رسول الله رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د خپل به کینشتي یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکی ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دي تنعیم طرف تر اوسه تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش راجم شو وفيهم ابو سفيان وباوك ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زيدا اسي تبوسو د کوم جواب راکوي س وي استاده خبره خو خدای چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاسو مرګره په دې ټینګ ابو سفيان مسلمان شوی نو چې استاسو د مرګره موږ سره په دې کې استا په دې ځبانی او نضرب عنقه وداغه سټ منګو وانت في اهلك وتدخل ورو سره ناس په آرام مزه کې دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتي کله وي دغه راوسته وته وکړو ابو سفيان پلامي دي قسمي زما دا خبر نه خو ته د سر والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په دې ځبانی او زه دې پارامي مو دغه په خپ کې دې ازغه یا غنه لاړش ته سر والو خبره کې د مدانه له خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نه سر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی دې تعجب وکړو وی په لمې دې قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې له چا سره دومره محبت کی لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري دې محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبیا غمرکو دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر سبانه رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې ود کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه نه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړ له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک را
حالات دي سي جنگ حالات دي ټول لازم به سوچ کې چې دشمن دی او بل چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد رضی الله عنه سکه وما چې د رسول الله چوکیداری وکما عائشہ رضی الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت چې باري اوسمره ولاړل ما د سوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطرې له پاس ما د سوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه صحاب سره نه دي صحابو چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو